سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم دیدار یوسفزی د صحت په حواله په دې ویډیو کې به زه نن خبرې کوم په کرونا ویکسین باندې. څنګه چې تاسو ټول ته پته ده چې په کرونا ویکسین ډېر په تیزۍ سره کار روان دی او دا وخت د دنیا 30 کمپنیانې داسې دي چې هغه په دې ویکسین باندې کار کوي. کله چې په دې ویکسین کار شروع کېدو نو هغه ملکونه چې پیسې ډېره لرله او مالداره ملکونه نو هغو دیو کمپنیانو له پیسې ورکړې، انویسټمنټ یې پکې وکړو، ځان له بوکینګ وکړو او خپل ملکونو دپاره د خپلو خلکو دپاره دغه ویکسین بوک کړل. کله چې نورو ملکونو ته پته ولګېده چې یاره د هغو سره پیسې نه وي، هغو بوکینګ نشو کولی، نو خپل غږ اواز یې اوچت کړو. WHO چې دی په دې حواله باندې د تشویش ښکار شو چې واقعي که دا ویکسین دیو ته صرف ورسي او نورو کسانو ته ونه رسي نو دا مسله به په دې خپل ځای باندې پاتې. نو بیا WHO دوه نور ارګنایزیشن سره چې یو پکې ګاوي دی دا په ویکسین الاینس باندې کار کوي، یو تنظیم دی ارګنایزیشن دی، او بل CP دی چې هغه په اپیډیمیک بیماریانو باندې د هغو کار کوي. ډېر غټ ارګنایزیشن دی. دا اپیډیمیک هغې ته وایي کله چې په یو ځای کې یا په یو ملک کې په ډېره لویه پیمانه باندې خلک د یو بیمارۍ کې انوالو شي یا متاثره شي د هغې نه، نو دغه ته اپیډیمیک وایي. او کله چې بیا دا ډېرو ملکونو ته خور شي یو څیز یو بیماري نو هغه بیا پینډیمیک شي. نو څنګه چې اوس دا وایرس زمونږ پینډیمیک دی. نو دغه دریو تنظیمونو بیا په دې اپریل کې کېناستل او د یورپي یونین ورسره هم شو. نو په دې اپریل کې هغو دا فیصله وکړه چې داسې څه بندوبست پکار دی چې دا د ویکسین دا تقسیم چې دی دا مساوي شي. نو هغو دې له به هر حال د مختلف ملکونو نه بیا ډونیشن شروع کړل او دې وی چې موږ به $2 اربه به پکاري چې دې ملکونو ته دا تقسیم مساوي شي د دې ویکسین ده. نو په دې 14 نومبر هغو دا اعلان وکړو چې دغه پیسې چې دي پوره شوي دي او په اولني فیز کې به مونږ 2 اربه خلکو ته چې دی دا ویکسین لګو په مساوي بنیاد باندې. نو په دې کې به هغه یو چې عمر رسیده کسان دي چې عمر زیات دی هغو ته به لګي، بل هغه کسان چې انډرلاینګ ډیزیز لري لکه عمر په هر حصه کې دي خو هغو ته داسې بیماریانې دي لکه د شوګر یا د زړه یا نورې بیماریانې چې د هغې نه متاثره دي نو هغو ته به لګي. او دریم چې دی نو د صحت محکمې ته پای کې ډاکټران، نرسانې او نور عمله چې کومه دا ټول پکې شامل دي. نو دیو 2 اربه کسان دغه ته به لګي، د خلکو ته به لګي. په دې کې افریقې ملکونه دیو شامل کړو چې لکه هغو ته به مفت لګي. افغانستان چې کوم دی د هغه اکانومي نشته هغه شامل کړو. بیا پاکستان چې کوم دی نو هغه هم چې دا میډل او لوور اکانومي ده نو هغه پکې هم شامل کړو. نو کله چې اوس دا ویکسین کېدای شي میاشت 2 کې تیار شي نو دا ویکسین به دغه ملکونو ته په مساوي دغه کې ورسي، تقسیم به د دې مساوي وشي. بله مهمه خبره ده چې اورم مختلف اخبارونو کې یا په دغه کې نورو ذرایعو نه چې خلک د دې ویکسین خلاف لګیا دي، مختلف قسمه پراپګنډې کوي او څوک وایي چې یاره دا به جنیاتي تبدیلي راولي او څوک وایي چې دا به چپس لګوي. بهرحال د عامو خلکو نه خو ګیله نه ده پکار چې یاره د هغو خو دونه علم نشته، خو کله چې دا خبره یو ډاکټر یا ساینسدان کوي نو واقعي سړی پریشانه هم کوي او خلکو په ذهن کې تشویش هم راشي ځکه چې هغه به وایي چې یاره دا خو یو مستند سړی دی او دی دا خبره کوي. نو د ویکسین خلاف پراپګنډې بالکل نه دي پکار. اصل کې دا دغه چې کوم دی دا کرونا وایرس چې کوم دی دا RNA وایرس دی ته موږ وایو. 2 قسمه وایرس DNA او RNA وایرس. دا RNA وایرس دی او دی چې کله وجود ته داخل شي نو د سیل په رایبوسوم کې دغه سپایک پروټین جوړوي. دغه د دې مسنجر RNA چې کوم دی دا په دې رایبوسومز کې دا سپایک پروټین جوړوي او دغه پروټین چې کوم دی نو هغه بیا په وجود کې ورو خورېږي او د خپله بیماري چې دی د وجود کې خپروي. نو اول ځل چې دی دا ټکنیک استعمالیږي، ساینسدانان دا ټکنیک استعمالوي چې د دې کرونا وایرس د مسنجر RNA چې کوم دی د دې یو مسنجر RNA دی ته وایي. RNA اصل کې دا هم RNA خو دی د نیوکلیس نه ځي او میسج وړي یو قسم له سایټوپلازم ته ځي او هلته یي نو دغه ته مسنجر RNA وایي. نو د دې مسنجر RNA یو خاص ټوکړه کوم چې سپایک پروټین پیدا کوي او سپایک پروټین د خپل یو خاص قسم پروټین دی کوم چې په دې سیل پورې نښلي دغه ازغي غونته کې د سیل له پاسه باندې او هغه په نورو سیلونو پورې نښلي او ځان هلته نښلي. نو دغه سپایکس پروټین چې کوم دی دا د مسنجر RNA چې کوم سپایک پروټین پیدا کوي نو دیو دا چل کړی دی چې دغه مسنجر RNA یو خاص حصه چې کومه ده دغه پروټین چې پیدا کوي نو هغه په دې ویکسین په ذریعه وجود ته لیږي
او د ډي ان اے په ذریعه باندې به دغه سپایک پروټین په سیل کې پیدا کوي. نو کله چې دغه سپایکس پروټین پیدا شي نو د هغې خلاف امیون سیستم یا قوت مدافعت چې کوم دی هغه به د هغې خلاف انټي باډیز پیدا کړي. نو کله چې دغه انټي باډیز پیدا شي په وجود کې خورې شي نو بیا چې دا وایرس راځي او انسان ته دننه کېږي او دغه سپایکس پروټین د الریډي د هغې خلاف انټي باډیز جوړ شوي نو دوی به یې ډیټیکټ کوي یا دوی به یې پېژني نشاندهي به یې کوي او دوی به د هغې خلاف ځي قوت مدافعت به پیدا شي او دغه شانتې دا وایرس به ناکاره شي. نو د دې ټول پروسیجر یا میکانیزم چې دی هغه دا دی، نور په دې کې هیڅ قسمه داسې څه مسله نشته. بهرحال د دویم لیر چې کوم دی دویم دغه چې کوم دی دا اپیسوډ چې کوم دی دلته رارسېدلی دی د کرونا وایرس او دلته چې دی بیا مختلف ځایونو کې لاک ډاون شروع دی او کیدای شي دا اپیسوډ یا دغه لهر چې کوم دی نو دا پاکستان ته هم ضرر راورسي. نو ټولو خلکو ته دا خواست دی چې تاسو په حفاظتي اقداماتو ښه پوهه یې، په هغې حفاظتي اقداماتو چې دی عمل وکئ، خپل ځان، خپل خاندان او خپل قام د دې بیمارۍ نه وژغورئ. د نورو مهمو ویډیوګانو دپاره زما سره اوسئ، خوشحاله اوسئ. د الله په امان.